سلامونه او نیکې هیلې. زه مختوم له ګوګلستان څخه ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. څنګه کولی شو ملګرو چې خپل د موبایل سپیډ کې اضافه وکړو، یعنې بعضې موبایلونه پس له لږ استعمال څخه کار بیا سلو کوي. نو ویډیو شروع کول نه اول کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او پاس راغلي پوڼې ته کېږي. راځئ چې خپل ویډیو شروع کړو. نو کله چې داسې مشکل سره تاسو مخامخ شئ نو دوستانو تاسو به خپل ډیوایس مینټیننس ته لاړ شئ. کله چې تاسو ته لاړ شئ نو پس له هغې دې ځای کې تاسو به اپټیمایز باندې به کلیک وکړئ او بیا به ډن باندې کلیک وکړئ. دلته بیا راځي سټوریج باندې، په دې باندې هم تاسو کلیک وکړئ او بیا به کلین ناو باندې کلیک وکړئ. او پس له هغې دوستانو بیا به تاسو دلته راشئ ریم ته او همدغسې کلین ناو باندې به تاسو کلیک وکړئ. او کله چې دا هم کمپلیټ شي، پوره شي، او پس له هغې به تاسو بیا څه وکړئ، دلته به راشئ بېرته او دلته لیکلي دی ډیوایس سکیورټي، په دې باندې به کلیک وکړئ او سکین ډیوایس باندې به کلیک وکړئ. دا دې لپاره ضروري دی دوستانو، نن سبا تاسو ته ښه پته ده چې ډېر زیات فیک اپلیکیشنې اپلوډ کیږي انټرنیټ ته او به ډېر زیات ملګري هغه ښکته کړي او انسټال یې کړي او ډېر زیات ملګري بیا ورسره ستونزو سره مخامخ شي. یعنې داسې ډېر زیات اپلیکیشن دي چې بار بار اشتهارات په مخ ته راځي، یا ډېر زیات نټ استعمالیږي او یا موبایل ډېر زیات کار نه کوي، سلو شي، مشکلاتو ته پیښیږي، سافټویر یې بعضې کار نه کوي، انسټالیشن کې پرابلم ورته راځي. نو دوستانو نو دغه آپشن چې مې تاسو ته کومې وویل نو تقریبا په 40 ساعتو کې یو ځلې دې څخه استفاده کوئ نو انشاءالله ستاسو موبایل به ډېر حده پورې تیز شي او ستاسو موبایل کې به کومې ستونزې چې وي هغه به هم حل شي. نو هیله کومه چې دا یو معلوماتي ویډیو به ستاسو به خوښ شوي. که چیرې دا ویډیو به خوښ شوي نو دوستانو دا ویډیو لایک کړئ، سره شیر کړئ او که چیرې څه مشکل وي ستاسو نو پلیز کمنټ وکړئ. انشاءالله موږ به کوشش وکړو چې ستاسو سوالونو ته ځواب درکړو.